کرونا وایرس زموږ ټول ژوند بدل کړ. که څه هم محدودیتونه راکمیږي خو له دې ناروغۍ ځان ساتلو لپاره یوازینۍ لاره واکسین دی. داسې لاره چې موږ ټول له وایرس خوندي ساتي او ټولنه عادي حالت ته ستنولی شي. هیڅکله ساينس یو نړیوال روغتیايي ګواښ ته دومره ژر غبرګون نه وښودلی. هغه کار چې په عادي ډول کلونه وخت نیسي په څو میاشتو کې ترسره شو. په نړیواله کچه څه د پاسه 120 د کرونا وایرس ضد واکسینونه په جوړېدو دي. په 14 کسانو ازموینې پیل شوي، 5 په چین کې، 3 په امریکا کې، 2 په برتانیا کې او په استرالیا، جرمني او روسیه کې په یو کس ازموینې پیل شوي. خو کافي اندازه واکسین ته اړتیا ده چې په ټوله نړۍ کې 2 میلیارډ کسان خوندي کړي. له اکسفورډ پوهنتون وروسته اوس په لندن کې امپیریل کالج ازموینې پیل کړي. کیتی چې 29 کلنه ده د هغو 300 رضاکارانو د ډلې غړې ده چې د امپیریل کالج واکسین ورکړل شو. څلور اونۍ وروسته به د واکسین دویمه برخه ورکړل شي. ولې رضاکاره شوئ؟ زما په فکر دلیل یې په دې نه پوهېدل و چې څه ډول مرسته کولی سم او دا داسې څه دي چې زه یې کولی سم. په دې پوهېدم چې واکسین نه وي عادي حالت ته ستنېدلی نسو، نو ځکه مې وغوښتل چې د دې پروسې برخه سم. که دا خوندي ازموینې بریالۍ شي نو په مني کې به 6,000 نورو رضاکارانو ته واکسین وشي. ښایي له هېواده بهر په هغو ځایونو کې چې پیښې پکې ډېرې دي ورته ازموینې ترسره شي، ځکه دا یې یوازینۍ لاره ده چې څېړونکي یې د اغېز په اړه ډاډمنېدلی شي. که یې د اغېزمنتیا په اړه هیله منه نه وای چې د ګډونوالو د وجود مقاومت لوړوي، نو په دې ازموینه مې کار نه پیلولو. خو لا هم د دې واکسین ارزونې لپاره اوږده لار مخته لرو. دا رښتیا هم یو غیر عادي واکسین دی. پکې مصنوعي جنیټیکي کوډ د عضلې حجرې ته لارښوونه کوي چې په هغو پروټینو کې زیاتوالی راولي چې د کرونا وایرس په سطحه کې موندل کیږي او همدا د وجود مقاومت لوړوي. د وجود همدا مقاومت د کرونا وایرس سره مبارزه کوي او په راتلونکي کې د ناروغۍ مخه نیسي. دا واکسین په مصنوعي ډول جوړ شوی، نو اړتیا یې نشته چې وایرس ته دې وده ورکړل شي، په دې معنا چې ډېر ژر په لویه کچه تولیدېدلی شي. په دې معنی چې 2 میلیونه واکسینه د 1 لیټر په اندازه جوړولی شو. نو که 1 لیټر شربت تصور کړل شي دا به د 2 میلیونو کسانو لپاره واکسین وي. که ازموینې بریالۍ شي او وغواړو چې د ټولې نړۍ لپاره واکسین چمتو کړو نو کنټرولول یې اسانه دي، ځکه د دې اړتیا نشته چې یوه لویه فابریکه دې ورته جوړه کړل شي. امپیریل کالج وایي چې کولای شي تر راتلونکي دوبي په برتانیا کې د 40 میلیونو کسانو لپاره کافي اندازه واکسین جوړ کړي. خو لومړی باید ازموینې بریالۍ شي چې دا واکسین خوندي او اغېزمن دی.